د فراه ولایت پخوانی امنیه قومندان طالبانو ته تسلیم شوی دی. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي د عبدالله قانی ویلي چې د دې ولایت پخوانی امنیه قومندان او د اوسني مرستیال والي پلار جنرال عبدالجلیل بختور تیر ورځ طالبانو ته تسلیم شوی دی. قانی وایي بختور له خپلو ټولو کسانو او وسلو سره د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ کې له یادې ډلې سره یوځای شوی دی. طالبانو د پیښې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې نوموړي په کلکه ژمنه او وعده وکړه چې بیا به د تل لپاره د کابل حکومت ته نه ورګرځي بلکې له خپل ټول نفوذ څخه به کار اخلي تر څو ټول تېروتي د اسلامي امارت متحد صف ته دعوت کړي. طالبانو ویلي دي چې د جنرال د هرکلي او استقبالي لپاره یو پراخه غونډه رابللې وه چې د دوی سیمه ییزو ګڼ شمېر نظامي مسؤلینو د جلب او جذب کمیسیون مسؤلینو سلګونو قومي مخورو ساداتو سپینګرو او عام مسلمانانو پکې ګډون کړی و. هغه ویډیو چې کابل ټکی کام ترلاسه کړی ښیي چې ښاغلی بختور بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو یوې پراخې غونډې ته وینا کوي او په خپلو کړو ټولو کارونو باندې پښیماني ښیي. نور کارونه به سره ختم شي نو دا ځای ډېر د خوشحالۍ دی چې انشاءالله نور خلک هم دعوت شي او خدمت کوم او خلکو ته برابر کړي. دوستانو زه ډېر سیاسي سړی نه یم بس دغه چې مې زده وي دغه مې درته وکړې پروردګار دې یو خیر امنیت راولي چې ټول آرام او هوسا وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.